ننګرهار والي شاه محمود میخیل دغه څرګندونې د وري په شپږمه جلال آباد ښاروالۍ کې د دغه ولایت د کلو پراختیا، کرنې، روغتیا او پوهنې ریاستونو د مسؤلینو د حساب ورکونې په غونډه کې وکړي. میخیل وايي په چارو کې شفافیت هغه مهال رامنځته کېدلی شي چې د ادارو مسؤلین خلکو ته د خپلو کارونو حساب ورکړي. نوموړي زیاته کړه دا لړۍ په ننګرهار کې پیل شوې. تر دې وړاندې د ښاروالۍ او برېښنا ریاستونو مسؤلینو ولس ته د خپلو کارونو حساب ورکړي او نن څو نورې ادارې ولس ته د ځواب ورکولو لپاره حاضرې کړي دي. یو بل ته باید حساب ورکړي. حکومت مجبور دی چې ولس یې ورکړي. بین‌المللي ټولنې چې کار کوي هغه باید د حکومت سره خپل پروګرامونه همغږي کړي. نو دا یو پروسه ده، دا لړۍ به روانه وي او انشاءالله چې د دې ګټې به هم د حکومتدارۍ په ښه والي کې د فساد د مخنیوي او دې سیمه کې د رشد او اقتصاد د زمينه به ښه مساعده کړي. د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس مجيب الرحمن ضیا چې دغه پروګرام کې د خپلو یو کلونو پروګرامونو په تړاو معلومات ورکول وویل تیر یو کال کې د 1.15 میلیارډ افغانیو په لګښت 150 پروژې پلي کړي دي. د هغه په خبره د دغه ولایت شلو ولسوالیو کې دغه پروژو کې ونډه ورکړل شوې او روان کال کې به ټولو 22 ولسوالیو ته ونډه ورکول کیږي. خو د غونډې ګډونوالو نیوکه کوله چې په ننګرهار کې د پروژو د تطبیق برخه کې انډول ته پاملرنه نه کیږي او ډېرې پروژې د ښار په شاوخوا څو ولسوالیو کې پلي کیږي. دوی دغه راز د حساب ورکونې دا ډول غونډې جوړېدل په چارو کې د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره ګټورې ګڼي، خو وايي چارواکي باید خپلې ترسره کېدونکې ژمنې عملي کړي. د شینوارو قومي مشر سید حکیم حکیار وايي ننګرهار کې د تیرو 13 کلونو ترسره شوو ټولو پروژو کیفیت ته پاملرنه نه ده شوې او دغه راز ولسوالیو کې انډول هم نه ساتل کیږي. دغه راز د خوږیاڼو قومي مشر ملک ظهور خان په ولسوالیو کې ترسره کېدونکې پروژې هغه څه چې قرارداد شوی نه ترسره کیږي ځکه اړوند ادارې نظارت نه کوي.